راځي ګورو چې یو څو انګلیش کې یو څو سنټنسز زده کوو او بیا دا سنټنسز به راخلو او په یو سچویشن کې به د دې استعمال هم زده کوو. نو فار ایگزامپل که انګلیش کې مونږ وایو چې لیټس گو شاپینګ، پښتو کې مونږ وایو زه چې سودا اخلو. یا اوس به دویمه سنټنس چې مونږ کوم زده کوو هغه دا ویر ډو یو وانټ ټو گو فار شاپینګ، سودا اخیستو ته ته چیرته غواړې چې لاړ شې. دریم سنټنس چې دی مونږ چې کوم زده کول غواړو هغه دا دی چې وډ یو وانټ ټو بای، څه اخیستل غواړې. او څلورم سنټنس چې مونږ سره دی چې نن به مونږ زده کوو هغه دی ډو یو هاو انف منی، آیا تا سره کافي پیسې شته. اوس دا سنټنسز به مونږ راخلو په داسې یو سچویشن کې به استعمالو چې هغه د دوه کسانو ترمنځ ډایلاګ وي. مثلا ډایلاګ نارملی د دوه کسانو ترمنځ خبرو ته ډایلاګ وي. نو اوس موږ سره یو پرسن A دی یو پرسن B دی. پرسن A وایي چې لیټس گو شاپینګ، زه چې سودا اخلو. پرسن B ورته وایي چې ویر ډو یو وانټ ټو گو فار شاپینګ، سودا اخیستو ته چیرته غواړې چې لاړ شې. پرسن A ورته وایي ټو د مارکیټ، مارکیټ ته. پرسن 2 ورته وایي وډ یو وانټ ټو بای، څه اخیستل غواړې. پرسن A ورته وایي پرسن 1 ورته وایي آی وانټ ټو بای برید. پرسن 2 ورته وایي ډو یو هاو انف منی، تا سره کافي پیسې شته. پرسن A ورته وایي یس آی ډو. نو اوس به زه څه کوم، زه به اوس د پرسن A 1 سنټنسز وایم، تاسو به راپسې د پرسن 2 سنټنسز وایي. لیټس گو شاپینګ، ټو د مارکیټ، آی وانټ ټو بای برید، یس آی ډو. اوس تاسو د پرسن A سنټنسز وایي او زه به د پرسن 2. ویر ډو یو وانټ ټو گو فار شاپینګ، what do you want to buy, do you have enough money.